ګران همکار غفران څمکنی ګران دی د پکتیا سره تعلق ساتي. په دې بنډار کې بیا چې ته کله دغه ما ته خمیس اخلي دغه نوم دغه څمکنی ګران چې وایي ما ته ډېر خوند راځي. دعاګانې راپسې د هرې مور دي، دعاګانې راپسې د هرې مور دي، زه د خپل وطن په ننګ باندې شهید یم. وایي څمکنی ډېر ډېر شوی لاس ستا په رخسار یم او خمار. ګرام اصلي همکار مو چې دی چې همکاري را سره ډېره وکړه د کامرې په برخه کې زموږ ګران همکار عمران الدین نیکمل صاحب، د ده نړۍ مننه کوو چې دغه چارې یې په ډېره حسنه طریقه باندې پر مخ یوړي. همداسې به زما تر څنګه زما ګران خوږ او زړه ته رانږدې همکار نورالله شاهدي، ده ته بلنه ورکوم چې تاسو ته په زړه کې څه لري. زه به دې څنګه دا خوږې سترګې له زړه وباسم، شپې خو مې ټولې په سوچونو تر سبا دي. یوه غرقه موسیقي را باندې واوره، پیره راشه زندګي را باندې واوره. ډېره دعاګانې راپسې د هرې مور دي، دعاګانې راپسې د هرې مور دي، زه د خپل وطن په ننګ باندې شهید یم. د ادب کڅ د خپرونې درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، همدا شیبه د خپلو ځوانو همکارانو سره چې په یو دفتر کې کار کوو، د مطبوعاتو په برخه کې، همدارنګه په ملي راډیو کې زما هر همکار ښایسته خپرونې لري، همدارنګه پروډیوس چارې پر مخ وړي، ډېر لوړ استعدادونه لري. نن له دوی سره یو ادبي بنډار لرو، د دوی سره خبرې اترې کوو، د دوی نه به شعرونه اورو، د دوی د زړه خواله به اورو چې دوی څه راته وایي او څه له ځانه سره لري. همدا شیبه زما تر څنګه زما ګران خوږ او زړه ته رانږدې همکار چې په ملي راډیو کې ورزشي خپرونې پر مخ وړي او ډېر ښایسته رسا غږ لري، څهره یې هم همداسې دا دی تاسې ګورئ، نورالله شاهدي، ده ته بلنه ورکوم چې تاسو ته په زړه کې څه لري، څه ویل لري او څه درته وایي. نورالله جان نړۍ مننه سلمان صاحب، یو غزل لرم ګر چې ستاسو همکاران په مخ کې ما ته به ښه هم نه وي چې غزل ووایم، ځکه چې هغومره هنر یې موږ نه لرو، خو بیا هم د شوق له لحاظه هغه شوقي برخه کې موږ د غزل او ادبیات سره شوق لرو، ځکه د یو غزل تاسو هیله کوم په ډېره مینه یې اورو. درنو اورېدونکو، شاهدي صاحب داسې ورزشي خپرونې لري، په ادبي خپرونو کې هم خورا ډېر زیات کار کړی دی. ده ته به بلنه ورکړو، اورو د تا غزل. مننه سلمان صاحب. تږی تږی خوار او زار یم او خمار یم، تږی تږی خوار او زار یم او خمار یم، ناس په لار د خپل نګار یم او خمار یم. ډېره څمکنی صاحب، د خوب نه مخکې یو غزل ورته حتما لیکمه. څنګه د خوب نه مخکې یو غزل ورته حتما لیکمه، دا په دغسې یو کار یم خمار یم، او په ما باران چې د وزنونو کېږي ځکه کېږي. سلمان صاحب، په ما باران چې د وزنونو کېږي ځکه کېږي، د چا د سترګو لوی فنکار یم او خمار یم. او مطربه به راشه چې سندره یم ټپه یم ټول، مطربه راشه چې سندره یم ټپه یم ټول، ورک په خیالونو کې د یار یم او خمار یم. او خواږه لفظونه یاره ځکه خوندور پې یم، خواږه لفظونه یاره ځکه خوندور پې یم، تېر شوی لاس ستا په رخسار یم او خمار یم. او راحله مه کوه د مینې په وینا کې زیاتی، راحله مه کوه د مینې په وینا کې زیاتی، ما وایه چا ته انتظار یم او خمار یم. ډېره ډېره ډېر ښه انتخاب، ډېر ښکلی غزل. اوس رانه مه پوښته چې ژوند څنګه په تا تېرېږي. شاهدي، اوس رانه مه پوښته چې ژوند څنګه په تا تېرېږي، بغیر له تا نه خو ژوندون هسې په ما تېرېږي. څمکنیه، زه به دې څنګه دا خوږې سترګې له زړه وباسم، زه به دې څنګه دا خوږې سترګې له زړه وباسم، شپې خو مې ټولې په سوچونو تر سبا کېږي. زموږ ګران همکار غفران څمکنی ګران دی د پکتیا سره تعلق ساتي، له ده به اورو چې دی راته څه وایي، څه له ځانه سره لري، شعر لري، نورې خبرې راته اوري. دی هم زموږ همکار دی په ملي راډیو کې، او تر څنګ د ستورو مزل خپرونه به ډېر اورېدونکو اورېدلې وي، لیدلې به یې وي چې دی د پروډیوس چارې را سره پر مخ وړي. راځئ له ده واورو څمکنی صاحب څه دې راوړي له ځانه سره.
ډېره مننه لومړی له تاسو شاهدي صاحب او له خپل ګران همکار عمران الدین اکمل صاحب څخه چې د ویډیو په برخه کې همکاري کوي. ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړو. خو دغه بنډار ډېره مزه کوي، خو په دې بنډار کې بیا چې ته کله دغه ما تخلص اخلي دغه نوم دغه څمکنی ګران چې وایي ما ته ډېر خوند راکوي. بس دا زما دپاره مې یو خاطره شي. کله کله درنو لیدونکو چې د خپرونې د پروډیوس په وخت کې یا د خپرونې په روان حالت کې چې زه کله د ده نوم اخلم، په لومړی کې زما عادت دا وي چې زه ووایم زما ګران همکار را سره دی. په دغه وخت کې چې بیا زه ګران همکار وایم غفران څمکنی ګران بیا ورسره نه وایم، نو دا یو چل د سره کوم ځکه چې ډبل ګران راځي، نو بیا دی ډبل کوبیټ نه دی که نه، نو یو دفعه یې باید ووایو. نو بیا چې کله مې ورته پام شي فکر مې شي دی د سټډیو نه بهر راته ناست وي، نو بیا خامخا وایم چې زما همکار غفران څمکنی ګران را سره دی. بس نو هسې ډېر ښه ترکیب راځي. نو راځه له دې خوږو خبرو سره څه دې راوړي دي ادب کس ته څه به وایې؟ ډېره مننه. یو دوه بیتونه دي، وایي یوه غرقه موسیقي را باندې واوره، یوه غرقه موسیقي را باندې واوره، یوه غرقه موسیقي را باندې واوره، پیره راشه زندګي را باندې واوره، ډېره ډېره زنګ را ووهه یو دوه خبرې وکړه، زنګ را ووهه یو دوه خبرې وکړه، زنګ را ووهه یو دوه خبرې وکړه، لږ اواز د یو سړي را باندې واوره. ډېره ډېره ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې بیتونه. زما همکاران نام خدا د دې تر څنګ ګڼې خپرونې لري، بېلابېلې خپرونې کوي، ټولنیزې خپرونې پر مخ وړي، همدارنګه د روغتیا په برخه کې ځینې خپرونې لرو، د زراعت په برخه کې، د ورزش په برخه کې چې مخکې مې یادونه وکړه. خو هغه ادبي قریحه زما د همکارانو نام خدای ډېره قوي ده او ډېر ښه انتخاب لري. نن مې واورېدل له دوی نه داسې شعرونه چې واقعیت د هنر په طول تللي وو او تنده ماتوي. نو په پای کې به بنډار همداسې راټول کړو چې زمونږ د نن هغه د پروګرام اصلي همکار مو چې دی چې همکاري را سره ډېره وکړه د کامرې په برخه کې زموږ ګران همکار عمران الدین نیکمل صاحب، د ده نړۍ مننه کوو چې دغه چارې په ډېره حسنه طریقه باندې پر مخ یوړي. نو بیا هم له ده مننه کوو د نورو همکاریو په هیله فقط پر دغه بیت په مخه وکړو چې اوس راته نه ګوري د ځان په سترګو، اوس راته نه ګوري د ځان په سترګو، جانان جانان وم د جانان په سترګو، د مینې نوم وم د لالي په شونډو، د مینې نوم وم د لالي په شونډو، خاورې شپورې د هجران په سترګو. تر بیا مو الله مل شه، تر بله دبکه څه مو په ستر ځواکمن او تلپاتې څښتن سپارو.